السلام علیکم ورحمت الله. اول مې وغوښتل چې خپله واورې وخورم او پروموټ شم او بیا هغې څخه وروسته تاسو ته ویلاګ او ویډیو برابره کړم چې کابل کې څه رقم واوره ده. ایا تاسو پوهیږئ چې کابل کې واورې ته زه څومره خوشحاله وم؟ دومره خوشحاله وم لکه دغه سیرلی چې کوم ورته خوشحاله دی دغسې ټوپونه مې پکې وواله. بیخي مې سترګې پسې راوتلې وې. نو که تاسو هم واورو ته زړه ښه وي نو دغسې بازنګړي پکې ووایئ، دغسې ټوپونه پکې واچوئ. نو هوا یخه او واورې مې هم ډېر وخوړې نو وږی کړم. نو راغلم او بولاني ته چې کابل کې ډېر مشهور خواړه دي او ورسره په څنګ کې یخې او خوندورې شومړې یعنې دوغ چې خلک ورته تروې هم وایي هغه مې نوشیجان کړه، اشتها مې برابره کړه او بیا پر ووتم کابل ته. یعنې دا ډېرې خوندورې شومړې تروې او خوندور بولاني دی. دلته بیا موټر کې وختم، له موټره مې سیل کول، له موټره واورې لیدل باران کې چې په موټر کې ناست وي نو بیخي خوندور وي او خوند ښه وي. راځئ تاسو هم دغه واورین موسم دغه نجونې روانې وي په واورو کې. دغو ته مې ویل چې سخت ساړه دي یو غېږه نه کوو. بالمعروف والا ته غږ وکړم مې ویل یخني چېرته ده وسړیه، نو خو زه خو له ګرمۍ مړ شومه. دا یې لومړنۍ واوره او بارانونه رحمت دی، خو اما دغسې کراچوانانو او غریبانانو ته بیا ډېر زحمت دی ځکه چې د دوی رزق په لاس سره وي او د سړکونو پر غاړه وي. دلته هم چې واورې او بارانونه وي نو دوی به څه کوي؟ خو الله دې رحم وکړي په ټولو مسلمانانو. دلته بیا دغه سړي بیل خوند راکړل چې په واورو کې را روان وي او ډېر سنګین را روان دی. هم یې افغاني جامې پر غاړه دي، څادر پر اوږه، درنده وطني او د پښتنو پټکۍ هم پر سر ده. دغه ماشوم ګورئ څومره نازک ماشوم دی، دومره واورو کې روان دی. یعنې واورو ته څومره خوشحاله دی او نه په یخنۍ دی او نه په هر څه واورو کې ځي. ماشاءالله اخلاق یې هم ښه دي. یخني به دغه ځای خو به بیا تاسو پیژنئ چې د ډېرو هیلې دي چې کله به دغه ځای ته راځم او له دغه ځایه به یو بل هېواد ته ځم. دا بیا د ملکي هوایي میدان دی، د کابل حامد کرزي په نامه هم نومول کېږي. دا هغه یې مخه ده. دا بیا چې له میدان هوایي څخه مخکې ځې دغه ځای دی ښار طرف ته. ډېر خوندورې واورې شروع دي واقعا چې ډېر خوند کوي. البته چې یا کراچوان او یا د سړک پر سر سودا نه کوي یا غریب کار نه نو بیا خوند کوي. که دغه مشکل لري نو بیا یو لوی تکلیف دی. دلته بیا این جانب ځان ته کتل چې واورو کې څنګه ښکارېږي او سټایل یې جوړ دی که نړمدار بار مې ځان ته کتل خو سټایل مې نه جوړېده. بس زما نیا به یو کیسه کوله چې سپین تور خر چې دی په صابون نه سپینېږي. بیګا اوده و سهار چې راکېناستو نو ځمکه دغسې سپینه او ښکلې شوې وه، واوره شوې وه او ځمکې بیخي رنګ راپرېښه او کابل خو هسې نه ښکلی دی او چې واوره پرې وشي نو لا پسې ښکلی شي. دغه تاسو وینئ بیخي خوند کوي. ژوند لکه د کلي د چنار اخیستی اور دی او راشه د رحمت بارانه ښار اخیستی اور دی. دا باید مې دې پورې ویل ملګرو چې کابو یو اونۍ وړاندې یو نړیوالې ادارې وویل چې افغانستان به سږ تر فبروري پورې ډېر وچ کلک ژمی ولري، ډرای وینټر به یو داسې ساړه به وي چې نه به بارانونه او نه به واورې او هېڅ شی به هم نه وي. خو سهار چې راپاڅېدم نو دا د 7 بجو منظره ده. نو همداسې فکر کې لاړم. تاسو دغلته وګورئ څه واوره جمع شوې ده. زه درته په اصطلاح هغه اندازه ښیم چې په څومره اندازه کې ده ته ورته وګوره.
نو ان شاء الله چې فبرवरी خو به هیڅ وچ نه وي، ښه لامده به او سیلابونه هم راوتي دي. خدای دې خیر کړي. دلته بیا دغه مرغۍ دغه کوتره چې د خپل رزق په دغه واورو سر لټوي، خو اما څه نشته. دلته بیا داسې واوره او شمال لګېږي چې پاس دغه د پمپ چت هم کار نه کوي. او دا چې واورې ته مونږ ډېر زړه ښه وو او خوشحاله وو، نو دې په خوشحالۍ کې به پرې مونږ سور راخوشي کړو او مونږ د خوشحالۍ اظهار به وکړو.